نړیوالې ټولنې له افغانستان سره څومره مرسته وکړه او طالبان ورته څومره خوشحاله دي ویډیو کې وګورئ. سلامونه لیدونکو. نړیوالې ټولنې پرون دوشنبې له افغانستان سره څه باندې $1 میلیارډ بشري مرسته ژمنه وکړه. دا چې کله نه طالبان واک ترلاسه کړی له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې لومړنۍ مرسته ده. د ملګرو ملتونو سرمشي انټونیو ګوتریش په جنیوا کې د مرستندویو هیوادونو د وزیرانو په کانفرنس کې وویل چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته افغانستان له خورا سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی او دا مرستې به د افغانانو د کړاوونو له کمېدو سره لاس ورکړي. سرمنشي تر کانفرنس مخکې د $606 میلیونه مرستې غوښتنه وکړه. وی ویل موږ تر کانفرنس مخکې واوریدل چې څه باندې $1 میلیارډ ژمنه کیږي. سرمنشي په کانفرنس کې د مرستو تر اعلان مخکې پر مرستندویو هیوادونو غږ وکړ چې د افغانستان د اقتصاد د بشري سقوط د مخنیوي لپاره له طالبانو سره تعامل وکړي. سرمنشي چې د سویس په جنیوا کې د افغانستان د مرستو کانفرنس په څنډه کې له خبريالانو سره خبرې کولې وی ویل له هغه کسانو سره چې عملاً واک په لاس کې دی له خبرو او تعامل پرته ناممکنه ده چې په افغانستان کې دننه بشري مرستې ورسول شي. په اوس وخت کې ډیر مهمه ده چې له طالبانو سره خبرې وشي. ملګرو ملتونو او مرستندویو ادارې په کانفرنس کې د مرستندویو هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې د دوی د مرستې به طالبانو ته نه ورکول کیږي او نه به طالبان ورڅخه تبلیغاتي ګټې اخلي بلکې د دوی د مرستې به د نړیوالو مؤسسو له لورې محتاج افغانانو ته چې وچکالۍ او جنګ ځپلي او د افغانستان د اقتصاد د خرابېدو لاس نور هم تنګ کړی ورکول کیږي. مننه چې ویډیو مو تر پایه راسره ولیدله. خپل نظر په کومنټ کې راسره شریک کړئ. تر بلې ویډیو خدای پامان.